شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ تیر شوو درسو کې خو کوم سوال نشته ده. ګورئ نننۍ موضوع موږ تاسو چې کومه یو د ورونو هغه په اصطلاح کنډیشنل فارمټینګ نه بعد فارمټ از ا ټیبل ده. اصلا کله چې په اکسل کې تاسو انټري کوئ دا کوم خاصیت لري؟ جنرال لري. که هر قسم ډیټا وي بیا وروسته تاسو کولی شئ دا کنورټ کړئ چې ما تاسو ته ویلی دي مختلف فارمټ ورته ټاکلی شي، مختلف ډیزاینونه. همدارنګه کله چې تاسو یو ټیبل جوړوئ کمپیوټر یا مایکروسافټ اکسل پروګرام د ټیبل فارمټ سره یې نه پیژني. ټیبل فارمټ سره یې نه پیژني. ټیبل یا فارمټ از ا ټیبل استاسو انتخاب شو سیلو ته به ټیبل یو فارمټ ورکوي او په دغه لیست کې تیار جوړ شوي فارمټ پرتې دي. تیار جوړې شوي فارمټ پرتې دي او بعضې فارمټ تاسو خپله هم جوړولی شئ. لکه مثال په ډول کمپنۍ کوم ټمپلیټس چې کړي دي هغه هم شته دي او خپله هم کولی شئ تاسو شی وکړئ ځان لپاره خپل په خوښه ډیزاینونه جوړ کړئ چې دغه فارمټ از ا ټیبل شی ده. تاسو په وورډ کې هم ورسره معرفي یئ. صحیح ده که نه؟ اوس زه راځم دلته یو ټیبل جوړوم. لکه مثال نیم جاب سلري کمیشن نومونه لیکم. وظیفه ادمین، ټیچر، ډاکټر، او دې خواته راځم کمیشن ورکوم. صحیح شو. اوس دغه معلوماتو ته مونږ څه وایو؟ یو ټیبل وایو که نه؟ خو دا ټیبل نه ده، دا مونږ سره ټیبل نه ده، دا جنرال معلومات دي. که غواړئ چې دا دې ته ټیبل یو فارمټ ورکړئ نو دا به بیا دې نه تاسو کار اخلئ. فارمټ از ا ټیبل نه هدف مو واخیستو. اوس دلته تاسو په دوو شکلو سره ډیټا کولی شئ یو ډیزاین لپاره انتخاب کړئ. اول ګورئ ما کرسر چیرې ده؟ باندې د معلوماتو ده. کله چې زه دلته راغلم یو ډیزاین به خوښ کړئ. هر یو ډیزاین چې وي دغه ځینه به یو ډیزاین خوښ کړئ. مثال په ډول دا ډیزاین ما خوښ کړو. صرف دغه سل انتخاب کو. دغه ځای کې به چې اوس چې اوکې کړو یعنې همدا یو سل ټیبل شو خلاص. دا یو سل فارمټ ټیبل واخیستو. که چیرته بیا غواړئ تاسو دا معلومات په دغه باندې بدل کړئ په اصطلاح په ټیبل باندې نو کرسر دی چې هر چیرې وي یو ډیزاین دی چې انتخاب کو دغه ځای کې دا برخه ګورئ دا به داسې کلیک کړئ. که کلیک کوئ نه دلته کرسر کېږي دی دا شنې کش کړئ. اوس پې ورسېدی. امکان لري اوس دومره معلومات دی وروسته زیات هم شي راشي لاندې مو اخلئ مشکل نشته. دا دی چې کله اوکې کو ګورئ اوما ډیزاین پې تطبیق شو په ټولو باندې وشو که نه؟ دې باندې ورسېد. که چیرته بیا تاسو صرف غواړئ چې همدغه معلومات دی په ټیبل بدل شي لاندې سیلو ته مو ضرورت نشته نو ټولو نه اسانه طریقه څه ده؟ کرسر معلوماتو منځ کې کېږي دی. کرسر چیرې کېږي دی؟ معلوماتو منځ کې کېږي دی. کله مو چې معلوماتو منځ کې کېښودلو نو دغې ځینه یو ډیزاین انتخاب کړئ. لکه دغه هر یو ډیزاین چې وي چې کله دې کلیک کو اتومات معلومات سلیکټ کوي یعنې هغه سلیکشن ته بیا ضرورت نشته. خو بیا هم کولی شي چې امکان لري تاسو کم معلومات ضرورت ولرئ نو انتخاب یې کړئ دومره معلومات بس دومره به کېږي. او که بیا ټول غواړئ نو کش یې کړئ ټول یې کړئ. او که بیا یې دې نه اضافه غواړئ لاندې کش کې مشکل نشته. اوس پې ورسېدی یعنې سلیکشن باندې خو ورسېدی. دې نه بعد ورونو موږ سره یو چیک باکس راځي. مای ټیبل هز هیډر. که چیرته دا چیک باکس چیک و دا لومړی روی چې کومه یو وي ټاپ رو دې ته به څه کار کوي؟ یو ډیزاین ورکوي عنوان په شکل.
دا نومړی رو چې هر څه وي احمد وي محمود وي هر شی چې وي منتها یو عنوان به ورکوي که چیرې چیک وي ګورئ اوکې که وای خواستو که نه یو ډیزاین واپس یې انډو کوم که چیرته بیا دا آپشن چیک نه و مثال په ډول دا آپشن اخلم دا ډیزاین که چیرته دا چیک نه و دا په ټیبل بدلیږي اتومات یو بله رو جوړیږي اتومات یو رو جوړیږي هر کالم ته یو نوم ایږدي کالم 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 همداسې به مخته ځي اوس به یې ورسېدی که نه نو اوس دا غیر فعاله ده ګوره یو رو جوړیږي څنګه چې اوکې کم ګوره رو جوړه شوه نوم یې ورته کېښودو کالم 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 همداسې که 10 کالمه مو انتخاب و 10 کالمو پورې به راتله نو اوس که چیرته کوم ټیبل ستاسو هیډر درلودو یعنی اولنۍ رو غواړئ په عنوان بدله شي نو هغه ورته چیک کوئ که غواړئ په عنوان بدله نه شي نو مه چیک کوئ اتومات به یو رو اضافه کیږي او عنوان نه لري دې کې بیا ایډیټ کولی شي مثلا لیکه ډبل کلیک کوه لیکه پی نیم بس خلاص ایډیټ شو که نه واپس ورته یم چې نه انډو یې که انډو دې چې کړو نارمل حالت ته اوس په دې مسئلې به ورسېدی آیا بره ټب کې موږ سره څه شته دي کوم ټب ټیبل ټولز په نوم نشته کله چې تاسو دغې ځای نه یو ټیبل ډیزاین ورته واخیستو ښه مثال په ډول هر ډیزاین چې وي ډیزاین مو واخیستو هر ډیزاین چې وي اوکې کې شی کې اوکې کله مو چې اوکې کو اتومات بره موږ سره شی راځي ټیبل ټولز راځي دغې ځای کې اما ټیبل دي کوم چې موږ سره دي دا ټیبل به دلته یو آپشن ده په نوم ده نیو ټیبل سټایل دغه نیو ټیبل سټایل دلته هم موجود ده صحیح ده دلته هم موجود ده بهتره دا ده چې اما ټولز کې ووایو که څه مشکل وي بیا درته حل شي صحیح ده که نه دغه ځای کې به بیا آخر کې درته مرور کم دا دوه آپشنې او هلته ټیبل ټولز کې به ووایو نو اوس به راشو یو ډیزاین به انتخاب کو چې به انتخاب کو یو ډیزاین مثال دغه ډیزاین اوکې مونږ ټیبل ډیزاین واخیستو او دا کمپیوټر اوس یې څه شي په څیر پېژني ټیبل په شکل سره دغې ځای کې ورونو مونږ سره ټیبل ټولز هم راغلو یعنی یو نوی ټب جوړ شو ګوره باندې کلیک کې ټیبل ټولز نشته کله معلوماتو دی ټیبل دننه کلیک کې اتومات ټیبل ټولز راځي مختلف آپشن لري هر یو آپشن باندې به جلا جلا مونږ تاسو کار کوو اولنی شی چې مونږ تاسو سره ده هغه د ټیبل نیم ده دا هر یو ټیبل چې تاسو جوړوئ دې ته نوم ورکول کېږي اتومات ټیبل 1 ټیبل 2 همداسې مخته به ځي دغې ته تاسو یو مشخص نوم هم ورکولی شئ لکه ورته لیکمه امپلای سیلري ریپورټ دلته اوس ګورئ تاسو ته یو میسج درکوي دلته په نوم کې تاسو فاصله به نه استعمالوئ دا سپیس څه ده دې څخه به تاسو شی کوئ مخنیوی کوئ فاصلې په ځای تاسو کولی شئ شی وکئ په اصطلاح انډرسکور نه کار واخلئ لکه زه لیکم امپلای انډرسکور صحیح شو سیلري انډرسکور شی ریپورټ یعنی هغه فاصله ما ورکوئ کوم ایرر یې ورکو ورې نه کو دا نوم اختیاري ده هر نوم چې ورکوئ ولې هر ټیبل ته داسې یو نوم ورکوئ چې په راتلونکي کې مونږ تاسو هغه سرچ کوو نو مونږ ته فیسیلیټي وي لکه اوس فکر وکړئ دا یو ټیبل شو فکر وکړئ دا یو ټیبل شو دویم شیټ ته راځم یو بل ټیبل لرم فکر وکړئ دلته زه دومره یو ټیبل جوړول غواړم صحیح ده نو راځم دلته یو بل ډیزاین ورکوم هر ډیزاین چې وي دا هیډر خو نه لرو که نه نو اوس یې اوکې کوو دا په ټیبل چینج شو که نه دلته ورته لیکمه students underscore exam table دا نوم مې ورکو څو ټیبل شوې دوه ټیبل دې فایده اوس تاسو ته نه معلومیږي ښه دې نوم فایده نه درته معلومیږي دا چې فکر وکړئ زه 200 شیټه لرم څو شیټه لرم 200 شیټه زه غواړم هغه د امپلای سیلري کومه دغه چې و ټیبل چې و ریپورټ هغې کې کار وکړم دا بیا فورمول پې تطبیق کوه دا چې کله تاسو فورمولې ته ورسېږي کوم ټپ ته فورمولې ته دغې ځای کې یو آپشن لرو په نوم د منیج نیم منیجر باندې به چې کله کلیک وګوره نومونه دلته راځي دغې ځای کې بیا موږ ته ډېر په در خوري
ځکه مثال په ډول د یو شیټ عدد یا په اصطلاح قیمتونه تاسو غواړئ په نورو شیټو کې محاسبه کوي هغه ورته ډیفاین کوو. آیا دوه نومونه دلته نه دي راغلي؟ ډیټا یې نه ده راغلي که نه؟ نو دا بیا دلته تاسو ته دې فایده ښکاري. خو بهتره دا ده چې هر ټیبل ته یو مشخص نوم ورکړئ. پې ورسېدی؟ سوال شی خو نشته دی. دې کې کوم سوال شی شته؟ البته یو بل څه ته هم متوجه شئ چې مونږ په دې ټیبل کې کلیک کوو، هغه شی د ریسایز ټیبل ده. دې باندې خو ورسېدی. ریسایز ټیبل څه کار کوي؟ مونږ دومره ریکارډ دغه کړی ده، لیکلی ده. دغه ځای کې یو بل کس راولو، مثال په ډول وارث. صحیح شو؟ دې وظیفه منیجر ده، دومره سلري ده، دومره کمیشن شو. دا وارث آیا ټیبل مربوط ده؟ نه ده. اوس مثال په ډول غواړو چې دا هم د ټیبل مربوط شي. نو څه کار کوو؟ مونږ که چېرته دا آپشن ستاسو نه وي زده، نو دا خو په دې معنی ده چې تاسو به یې سر نه دا ټیبل ډیزاین کوئ. صحیح شو؟ نو ډایرکټ دلته راشي، څه ورته وایي؟ ریسایز ټیبل. کلیک وکړو او هغه اولنی آپشن تاسو ته اوس راځي. دغه ځای کې دومره معلومات دي، کش که دومره یې که زیات یې که اوکې که اتومات پې ورسېدی. سوال شی خو نشته دی کې انشاءالله پې ورسېدی ریسایز ټیبل باندې. بل یو آپشن مونږ تاسو سره چې کوم یو دی سمرایز ویت پیو ټیبل ده. اصلا د پیو ټیبل موضوع خپله پیو ټیبل تاسو به انشاءالله په انزر ټب کې وایي. چېرته به یې وایي؟ انزر ټب کې. ګورئ ورونو، کله چې دلته راغلی انزر ته اولنی آپشن چې مونږ وایو په ټیبل کې پیو ټیبل ده. اوس چې کله کلیک کو ګورئ دا وینډو راغله که نه؟ دا وینډو کولی شي تاسو خپله د دغې ځای څه هم راوړئ. هماغه شی ده که نه؟ خو صرف دومره پوه شئ چې پیو ټیبل څه لپاره استعمالیږي؟ ګروپي محاسباتو لپاره استعمالیږي. یعنی چې هر کله تاسو غواړئ پیو ټیبل باندې کار وکړئ، یعنی په دې معنی چې هغه ګروپي محاسبې وي. څه به وي؟ ګروپي محاسبې. ها، زه اوس صرف دا اوکې کوم چې تاسو پې پوه کړم. لکه اوس په دې ټیبل کې مانه داسې پوښتنه کېږي، دا وړوکی ټیبل ده، کیدای شي ډېر لوی ټیبل وي. داسې پوښتنه کېږي چې ته معلوم که مونږ څو دانې اډمینان لرو، اډمینانو ته څومره سلري ورکوو، څومره کمیشن ورکوو. ګوره ګروپ شو که نه؟ یعنی ګروپ په ډول محاسبه کېږي. اوس چې کله اوکې کو ګوره دا راغلو. دا چې کله راغلو دغه ځای کې دا وظیفه څه کوو؟ چیک کوو. ګوره اډمین پوزیشن لرو، ډاکټر لرو، منیجر و ټیچر. بل دې سلري څومره ده او دې کمیشن څومره ده؟ ښایي که نه؟ مجموعاً دومره کمیشن ورکوو، دومره سلري ورکوو. دا څو کسانو ته ورکوو؟ دا راکش کوو، دلته اچوو. ګوره 5 کسه اډمینان لرو، 1 کس ډاکټر لرو، 3 منیجران او 3 ټیچران، مجموعاً 12 کسه لرو. یو ګروپي محاسبه شوه که نه شوه؟ خو دا چې څنګه هر یو جلا جلا دا ټولې آپشنې باید تاسو ته تشریح شي، دا به مونږ تاسو په انزرټ کې وایو. پې ورسېدی؟ هدف خو مو واخیستو که نه؟ دې نه بعد واپس راځو دلته په ټیبل ټولز کې بله موضوع چې ده ریموو ډوپلیکیټ ده. که چېرته داسې یو وخت راغلو چې مثال کوم ریکارډ کاپي وو، دا آپشن د هغو شیانو لپاره استعمالوئ چې غواړئ تاسو خپل ټیبل څخه ډوپلیکیټ قیمتونه یې منځه یوسئ. لکه مثال په ډول تاسو غواړئ 2 کسه په یو نوم باید نه وي، نو په نوم یې تطبیق کړئ. تاسو غواړئ 2 تذکرې باید مساوي نه وي، په تذکرو یې تطبیق کړئ. تاسو غواړئ 2 شمیرې باید په یو ډول نه وي، نو په د هغې ته یعنې په هر هغې څه چې تاسو غواړئ دا په اصطلاح دغه تطبیق کړئ، په اصطلاح ریموو ډوپلیکیټ، هغه باید تاسو باید اول ناول وټاکئ چې هغه باید ډوپلیکیټ ونه اوسي. خو زیاتره چې استعمالیږي یونیک شیانو لپاره دا استعمالیږي، لکه تذکرې نمبر. ګوره ډوپلیکیټ باید نشي که نه؟ اوس نوم خو کاپي راتلی شي که نه؟ لکه پاسپورټ نمبر دا باید ډوپلیکیټ نه وي. نو هغه که چېرته کاپي وه اتومات دې منځه لاړ شي. هدف مو واخیستو، پې ورسېدی که نه؟ نو دې کار لپاره مونږ څه کوو؟ راځو ریموو ډوپلیکیټ ته. زه غواړم معلوم کم سلیکټ آل، ټول کالمونه به انتخابوي، ان سلیکټ ټول به ان چک کوي. اول که چېرته یو کالم انتخاب شو،
یو کالم که چیرته انتخاب شو په دې معنی صرف نومو کې ګوري چې آیا خالد یو دانه لرو بل خالد خو نشته نو بیا به که دوه خالد او دواړه به یې منځه وړي که چیرته تاسو دا هم ورسره انتخاب کو په دې معنی خالد دوه دانې یو شکل دی لکه مثال په ډول یو دانه کاپي وه لکه اوس ګورئ ښه خالد صحیح شو او ایدی وظیفه منیجر ته ایدی سلری دا ده او دومره کمیشن ده ګورئ دواړه خالد دي که نه خو وظیفې فرق کوي که نه کوي زه وایم ریموو ډوپلیکیټ که چیرته تاسو دا انتخاب کو دا خالد به یې منځه ځي ګورئ ورته منځه لاړو که نه ځکه یو خالد مو درلودو یو یې منځه یوړو واپس یې څه کوم انډو کومه انډو شو که نه زه ورته وایم که چیرته وظیفې هم سره مساوي وي بیا یې منځه یوسه اوس یې کلک که ګوره اوس ولې ځکه ایدې وظیفه منیجر د ایدې شی ده اډمین ده همداشان په 3 کالمونو شرط ورکولی شي په 4 هم ورکولی شي پې ورسېدې مشکل شی خو نشته او که چیرته بیا تاسو غواړئ چې په دې ریموو ډوپلیکیټ کې دغه هیډر دیم شامل شي نو دا آپشن به ورته غیر فعاله کوي صحیح شو ا کالم بی کالم په دې شکل سره اوس راځي مشکل شی شته پې ورسېدی سوال شی خو نشته دی کې بل یو آپشن چې کوم یو ده زه غواړم چې دا ټیبل دې منځه لاړ شي ټیبل دې منځه لاړ شي خو لیکل دې منځه نه ځي نو څه ورته یم کنور ټو رینج یعنې رینج څه معنی نارمل معلوماتو ته به دا بدلوي آیا غواړې دا په نارمل معلوماتو تبدیل کړي هو ګورې دا اوس نارمل معلومات شول دې ته اوس ټیبل نشو ویلی واپس یې انډو کوم تر څو ټیبل باندې واوړو پې ورسېدی بل یو آپشن چې کوم یو دی سلایسر ده چې شی ده سلایسر ده سلایسر یې څه لپاره استعمالیږي سلایسر یې سرچینګ لپاره استعمالیږي څه لپاره سرچینګ لپاره ها کله مو چې کلیک کو څو کالمه لرو ورونو یو دوه درې څلور یا اولنی کالم نیم نوم دی ایدې جاب ایدې سلری ایدې کمیشن په کوم کالم سرچینګ کول غواړئ اب انتخاب کې اوکې به کې کله مو چې انتخاب کو ګورئ اوس ورته دلته موږ سره شی راغله په اصطلاح یو بل وینډو راغله دلته چې کله راغلی زه وایم اډمینان ماته وښایه ټول اډمینان ښایي ډاکټران وښایه مثال په ډول بل موږ سره منیجران دي او ټیچران دي کلیر فلټر په دې معنی چې ټول ختم کا دلته یو بل آپشن ده ملټي سلیکټ یعنی 2 دانې یا 3 دانې یو دا انتخاب کا مثال دا انتخاب کا 2 دانې شول ام ټیچران درته ښایي ام منیجران درته ښایي که چېرته دا غیر فعاله و صرف بیا یو وخت کې یو سرچینګ کوی شي اوس پې ورسېدی کلیر فلټر ټول به ختم شي سوال شی خو نشته دی کې ښه صحیح پې ورسېدی کتابه به یې سبا وایي صحیح